السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی. زه په اوسنی وخت کې څنګه کوی شم چې د پاکستان هیواد ویزه واخلم. دوستانو دغه پوښتنه مانه بار پوښتل شوې. نو نننۍ ویډیو کې تاسو ته د پاکستان ویزې په اړه معلومات درکوم چې تاسو به څنګه وکول شئ چې په اسانۍ سره د پاکستان هیواد ویزه واخلئ. د دې پروسیجر څه دی او تقریبا څومره لګښت پرې راځي. نو دغه معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چیرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک باندې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. ښه دوستانو څنګه کوی شئ چې اوس مهال د پاکستان هیواد ویزه ترلاسه کړئ. د دې لپاره چې ما نن څومره پلټنه وکړه او چې ما کوم معلومات ترلاسه کړل، اوس د پاکستان سفر صرف هغو کسانو ته د پاکستان ویزې ورکوي کم چې د حواله لارې پاکستان ته سفر کوي، او کم څوک چې غواړي د ځمکې له لارې پاکستان ته داخل شي دوی ته اوس مهال ویزې نه ورکوي. اوس صرف هغو کسانو ته ویزې ورکوي کم څوک چې غواړي د حواله لارې پاکستان ته داخل شي. نو دغه ویزې به تاسو څنګه ترلاسه کوئ؟ د دغې لپاره دوه هوایي شرکتونه کار کوي، کمې چې کم ایر او پی آی دي. ما د دغه دواړو هوایي شرکتونو سره تماس ونیو. اول به د کم ایر هوایي شرکت په اړه معلومات درکمه چې د دې له لارې تاسو څنګه کوی شئ چې پاکستان هیواد ویزه ترلاسه کړئ. اول به ورشئ د کم ایر دفتر ته، د دوی څخه به ټیکټ واخلئ. دلته کم څوک چې سټوډنټان یا شاګردان وي او یا کم چا چې د بزنس یا تجارت ویزې وي دوی کوی شي چې یو طرفه ټیکټ واخلي. خو کم څوک چې د دې جملې څخه نه دي نو د دوی لپاره لازمه ده چې دوه طرفه ټیکټ واخلي. کله چې تاسو د کم ایر هوایي شرکت ټیکټ واخیستو نو د خپل پرواز څخه به یو ورځ مخکې د پاکستان سفارت ته ورشئ. کله چې سفارت ته ورغلی هلته به ستاسو څخه پاسپورټ او کم ضروري ډاکومنټس چې دي هغه به اخلي او تر ماسپښینه پورې به د پاکستان هیواد ویزه درکړي. او که چیرې بیا هم تاسو ته ویزه میلاو نه شوه، اول خو په سلو کې 95% تاسو ته ویزه درکوی کېږي. که بیا هم چیرې ویزه در نه کړی شوه نو تاسو کوی شئ چې واپس د کم ایر دفتر ته ورشئ او کم ټیکټ چې تاسو اخیستی دی هغه ټیکټ پیسې واپس درکوی کېږي. که چیرې تاسو د کم ایر خپل دفتر څخه نه واخیستی، د کومو نورو ایجنسیانو څخه مو اخیستی و نو شاید دوی تاسو څخه $2 یا $3 چارج واخلي. خو که چیرې تاسو د کم ایر خپل دفترونو څخه اخیستی و نو تاسو نه بیا $1 هم نه کټ کوي، تاسو ته به $1 واپس درکول کېږي. که چیرې د دې په اړه تاسو لا زیات معلومات غواړئ نو د کومې شمېرې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې کوی شئ چې تاسو د کم ایر هوایي شرکت سره تماس ونیسئ. اوس به راشم د پی آی په اړه به معلومات درکړم چې پی آی هوایي شرکت په تھرو به تاسو څنګه وکوی شئ چې پاکستان هیواد ویزه ترلاسه کړئ. د دې لپاره به تاسو لاړ شئ د پی آی خپل دفتر ته کوم چې په کابل کې دی. هلته به ټیکټ واخلئ. خو دلته مو یو خبرې ته خیال وي چې کم کس غواړي پاکستان ته لاړ شي هغه به هلته موجود وي، ولې چې پی آی دفتر کې هلته یو فرم ورکوی کېږي، هغې لپاره د دوی څخه بایومیټریک کېږي. که چیرې هم کس موجود نه و نو هغې ته ویزه نه ورکوی کېږي. کله هم چې تاسو د پروسیجر ختم کو او ټیکټ مو واخیسته نو پاسپورټ پی آی دفتر کسان در څخه اخلي او ویزه دوی درته پې لګوي. کم چې فکر کوم یو 2 ورځې وخت اخلي. د کم ایر پی آی منځ کې صرف دا فرق دی چې کم څوک د کم ایر څخه ټیکټ واخلي دوی به سفارت ته پخپله ورځي، خو کم څوک چې د پی آی څخه ټیکټ واخلي نو هغې کس سفارت ته د تللو ضرورت نشته، ولې چې پی آی دفتر کارکوونکي دوی ته د پاکستان ویزه پې لګوي. کم ایر په هفته کې 15 پروازه لري اسلام آباد ته، او پی آی 3 پروازه لري. که کوم څوک غواړي د پی آی دفتر سره تماس ونیسي نو دغه شمېرې چې کومې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو کوی شئ چې دوی سره تماس ونیسئ او لا زیات معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو اوس به راشم د پیس په اړه به معلومات درکړم چې کم ایر د پاکستان ویزې څومره پیس اخلي او د هغې تر څنګ پی آی څومره پیس اخلي. زه به دلته تاسو ته ووایم چې د پاکستان ویزې هیڅ پیس نشته. که چیرې هم تاسو د کم ایر څخه ټیکټ واخیستو نو کم ایر تاسو نه صرف د ټیکټ پیسې اخلي، د ویزې پیسې نه درنه اخلي، ولې چې ویزې لپاره به تاسو خپله سفارت ته ورځئ. کله چې تاسو سفارت ته ورغلی نو هلته د ویزې پیس نه درنه اخیستی کېږي. که د پی آی خبره وکړو چې پی آی د ویزې پیس اخلي او که نه، پی آی هم د پاکستان ویزې هیڅ پیس نه اخلي. کم ټیکټ چې تاسو ته پی آی درکوي صرف د هغې قیمت در څخه اخلي، نور د پاکستان هیواد ویزه دوی درته پې لګوي کم چې 6 میاشتې وخت لري. خو دلته زه د یو خبر یادونه ضرور کوم چې په د ویزه باندې صرف تاسو بای ایر تللی شئ. مقصد دا چې صرف د هوا له لارې سفر کوی شئ، نه د ځمکې له لارې. د مثال په ډول که کوم څوک د ویزه واخلي نو هغه نشي کوی چې ترخم باندې سفر وکړي او یا نورو سرحدي ځایونو باندې، ولې چې دغه ویزې صرف هغه چاته ورکوی کېږي څوک چې د هوا له لارې پاکستان ته سفر کوي. د ویزه باندې باقاعده سټمپ هم لګولی دی، تاسو ته ښکاري هم. نو کم څوک چې دغه ویزه واخلي هغه صرف د هوا له لارې پاکستان ته داخلېدی شي، نه د ځمکې له لارې. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. هیله مې دا ده چې تاسو دغه معلومات خپلو واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او کم چا چې ضرورت دی او دوی غواړي چې اوس مهال پاکستان ته سفر وکړي دوی دغه معلوماتو څخه خبر شي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې تعقیبوئ
ان شاء الله چې زه به مو په وخت خبرو ما که کومه پوښتنه لرئ نو ماته واتساپ باندې میسج کوئ شئ نور مو په الله سپارم د الله په امان